بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ورونو خويندو او میندو، زه تاسو ته په خپل چینل باندې یعنی پیج باندې مخاطب یم. الله تعالی دې ستاسو تمام شرعي ضرورتونه د خپل غیب او خزانه پوره کړي. الله دې تاسو ښاد او آباد ساتي. د ډېر ورونو خويندو او میندو کله ناکله یو کار کوي، په کار کې هغوی په مختلفو شکونو او په مختلفو شبهاتو کې مبتلا چې یاره دا کار وکم او که ونه کړم. د هغې دپاره زه تاسو ته یو استخاره ښیم او دا استخاره به هر هغه ملګری کوي او هغه ته فایده هم ورکوي انشاءالله العزیز. تاسو به اکثر داسې استخاري شاز نادر چېرته چا نه واورئ او نه څوک تاسو ته داسې عمل څوک ښیي. خو زه به صرف د الله د رضا دپاره چې الله ستاسو هم شرعي ضرورتونه هغه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او موږ له هم الله پاک په هغې باندې اجر او ثواب راکړي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کومه استخاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړې وه او کړې وه، نو علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې استخاره به په دې طریقه باندې کوي چې کله هم سړی یو کار کوي او کار کې شک وي چې دا کار وکړم او که ونه کړم، نو دی په کومه طریقه باندې کوي او څنګه استخاره به د هغې دپاره کوي. نو یو استخاره مخکې ما تاسو ته اسانه طریقه ښودلې وه او دا دویمه طریقه زه تاسو ته ښیم. 6 رکعاته لمونځ به وکړي او 6 رکعاته لمونځ چې هغه په 3 سلامونو سره به وکړي. یعنې مطلب دا چې هر دویم رکعت یعنې 2 رکعاته لمونځ او په هر دویم رکعت باندې به سلام ګرځي. اوس دې رکعتونو کې به وایسه، نو اولني رکعت کې سوره فاتحې نه وروستو سورة الشمس دا 30مه سپاره کې دی، دا صورت به 7 کرته ووایي او دویم رکعت کې به د سوره فاتحې نه وروستو سورة اللیل واللیل اذا یغشی دا صورت به 7 پیرې ووایي او په دریم رکعت کې به بیا د سوره فاتحې نه وروستو سوره الضحی دا به 7 کرته ووایي او څلورم رکعت کې به د سوره فاتحې نه وروستو سورة الانشراح 7 کرته ووایي او پنځم رکعت کې به د سوره فاتحې نه وروستو سورة التین والتین والزیتون یعنې دا صورت دا به 7 کرته ووایي او شپږم رکعت کې به د سوره فاتحې نه وروستو سورة القدر وایي انا انزلناه فی لیلة القدر او بیا به یو تسبیح دا وایي سبحان الله الحمدلله او بیا به دا دعا سلام نه وروستو به دا دعا وایي اللهم رب محمد ورب ابراهیم ورب موسی ورب اسحاق ورب یعقوب ورب جبرائیل ورب میکائیل ورب اسرافیل ورب عزرائیل علیهم السلام ومنزل التوراة والانجیل والزبور والقرآن العظیم ارینی فی منامی لیلة ما انت اعلم به مني. انشاءالله العزیز دا دعا به په دې طریقه باندې 3 پیرې ووایي، خو سلام نه وروستو اول او آخر کې به درود شریف وایي، بیا به دا دعا 3 پیرې وایي یا 5 پیرې یا 7 پیرې. انشاءالله زر به ورته ډېر خیر میلو شي او یا خیر یا شر یا کار ورته د خیر ذریعه یا د شر ذریعه هغه به ورته وښودلی شي. او دا استخاره چې ده نو دا به د ماسخوتن د مانځه نه وروستو دا به دغه 6 رکعاته نفل وکړي او بیا به مسنون طریقې سره هغه به وده شي، قبلې طرف ته به مخ کړي. انشاءالله العزیز د شپې به دی په خپله دا اثرات د هغې ومومي. یوه ورځ ونه شوه، دویمه ورځ به بیا دغه شانې عمل وکړي انشاءالله. که په دویمه ورځ ونه شوه، درېیمې نه چېرته نه پاتې کېږي. په اوله ورځ اکثر داسې دي، په اوله ورځ الله پاک انسان ته د هغې اثرات ښیي، نو بهتره ده خو چې صرف په مسنون طریقې سره او په دغه طریقې موافق باندې وشي. الله دې موږ او تاسو ټول له جزای خیر راکړي. نو دا به هم په دې طریقه باندې کوي او دا به هر هغه وروڼه کوي چې زموږ دا ویډیو نورو ته شیر هم کړي. انشاءالله العزیز د دې فایده به تاسو په خپله باندې هر یو ملګری، هر یو خور، هر یو مور هغه به د دې فایده ومومئ. الله دې تاسو ټولو شرعي ضرورتونه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پوره کړي. الله دې زموږ او ستاسو نه راضي شي. والسلام.